The story of a tiger and donkey. د زمري او د خر کیسه. One day, a donkey told a tiger. یوه ورځ یو خر یو زمري ته وویل. The grass is blue. واښه نیلي رنګه دي. The tiger replied. زمري ځواب ورکړ. No, the grass is green. نه، واښه شنه رنګه دي. They argued and went to a king. دوی بحث وکړو او پاچا ته ورغلل. To decide who was right. چې معلومه کړي چې څوک سم دي. یعنی چې دغه معلومه کړي چې د چا خبره سمه ده. Before they reached the king. پاچا ته د رسیدو نه مخکې. یعنی دوی لا تر پاچا پورې رسیدلی هم نه وو چې The donkey shouted. خر په چیغه شو. Dear king. ګرانه پاچا. The grass is blue, right? واښه نیلی دي کنه؟ The king calmly said. پاچا په آرامه ورته وویل. Yes, the grass is blue. هو، واښه نیلی رنګ لري. The donkey said. خر وویل. The tiger keeps disagreeing with me. زمری زما سره نه مني. یعنی زمری زما دغه خبره چې واښه نیلی رنګ لري نه یې مني. Please punish him. مهرباني وکړئ جزا ورته ورکړئ. The king said. پاچا وویل. The tiger will be silent for 5 days. زمری به 5 ورځو پورې خبرې نه کوي. Later, the tiger asked the king. وروسته زمری د پاچا څخه پوښتنه وکړه. Why did you say the grass is blue? تاسې ولې وویل چې واښه نیلی رنګ لري؟ When it is green. چې هغه شنه دي. The king said. پاچا وویل. Yes, the grass is green. هو، واښه شنه رنګ لري. But there is no point arguing. خو د مباحثې لپاره هیڅ دلیل نشته. With someone who doesn't care about truth. هغه چاته چې هغه د رښتیا ته هیڅ پام نه کوي. You were punished for wasting our time. تا ته جزا درکړی شوه چې تا زموږ مهال ضایع کړو. یعنی زمري ته ځکه جزا ورکړی شوه چې هغه خپل د پاچا او د نورو وخت هسې چټي تیر کړو. Do not argue with those people. هغو خلکو سره بحث مه کوه. Who only want to fight, not learn. څوک چې تش جګړه غواړي، زده کړه نه کوي.